د وزیرستان یو دوو جنکو سره چې یو هلک په لاره کې ناروا کار کړی و، هغوی ښکل کړي وې او بیا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلي هم وي چې دغه دواړه جنکۍ بیا وژل شوې وي. تاسو سره نن ټول تفصیل شریکوم، دغه ویډیوګانې در سره هم شریکوم، تاسو ته به اندازه وشي چې پښتنو نن سبا ولې داسې فضول کارونه شروع کړي دي، ولې داسې بې غیرتیانې شروع کړي دي. موږ سره تر اخره پاتې شئ، مهرباني وکړئ دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو، نن سبا خو داسې حالات شروع دي چې هر څوک هر څه کوي، زر به ځان ته موبایل راوباسي، ځان نه به ریکارډینګ شروع کړي او بیا ورته معلومه نه وي چې دغه ریکارډینګ څنګه په پرایویسي کې وساتي. خو هر چاته چې موبایل په لاس ورکړي او هغوی وګوري، نو که دغسې څه خراب ناروا عمل دوی کړی وي، هغه یې ترې ځان ته واړوي او بیا په دې طریقه دوی شرمیږي. همدغسې یو واقعه چې په وزیرستان کې شوې وه، تاسو ته چې کوم تصویرونه ښکاري، دغه بدبخته انسان، دغه دوه جنکۍ چې ورته راغلي وي، هغوی رانیولي دي، ښکل کړي دي او بیا ویډیو هم کړې ده. چې کله دوی واپس تللي دي، نو دغه ویډیو چې د دې هلک نه خوره شوې، د دغه جنکو رور ته او د تره زامنو ته معلومات شوي دي. دغه دواړه جنکۍ په ځای باندې وژلي دي. چې کله یې وژلي دي، نو بیا یې دوی د شپې شپې خښې کړې وي. پولیسو بیا دا کار کړی دی چې دغه مجرمان یې هم نیولي دي، نه چا چې دغه قتل کړی او دغه هلک چې یو نیم کال ورک و، یعنې تښتېدلی و، دغه هم اخر پولیسو نیولی دی، اوس پولیسو سره دی. سخته سزا ورته ورکول پکار دي، ځکه چې ښځې خو نه پوهېږي، ساده وي. داسې ظالمان چې هغوی بلیک میل کړي، زیاتۍ ورسره وکړي، غلط کار ورسره وکړي، بیا د ویډیوګانې هم وکړي او بیا دې په سوشل میډیا هم خورې شي، نو د جنکو زندګي هم برباده کړي. او داسې بدبخته انسان خو هسې هم برباد وي چې پردو ښځو پسې ګرځي. نن سبا خو داسې حالات شروع دي چې هر څوک هر څه کوي، زر به ځان ته موبایل راوباسي، ځان نه به ریکارډینګ شروع کړي او بیا ورته معلومه نه وي چې دغه ریکارډینګ څنګه په پرایویسي کې وساتي. خو هر چاته چې موبایل په لاس ورکړي او هغوی وګوري،